د کراچۍ په افغان کیمپ کې میشت کډوال وایي پولیسو او ځایي انتظامیه ورته د سپتمبر تر 15مې نیټې پورې افغانستان ته د ستنېدو نوی مهلت ورکړی دی، خو دوی وایي په لنډ وخت کې یې بیرته د ستنېدو د امري مشکلات نور زیات کړي دي. دا اوس موږ دا چې د ما ته 15 شپې وخت راکړی چې ته به وځئ او پرچې لګولې دي. خبره واوره، زه د 10,000 کوره یا 15,000 کوره خو چې موټر نیستم ته 500 روپو موټر نن په 15 روپۍ ماته راځي او دا چېرته بسل کېږي؟ دا موږ د وس خبره ده یا د موټرو د وس خبره ده؟ دې ته د دولت سوچ وکړي، په موږ د لاس ونیسي، موږ د باندې د رام وسیله وکړي که موږ چې خپل په طبیعت باندې کله راغلی شو دروازې کلاب کړي وې، نن دروازې کلاوي په خپل طبیعت یې سړی ولاړ شي خفه کېږو نه، او نن چې حکومت ولاړ یا خاوند یې کشي او ښځه یې پاتې وي، دا ظلم دی. موږ نه غواړو چې موږ ته د ظلم وشي، موږ غواړو چې موږ ته د وخت راکړي چې د ورځې زر کډې ووځي او زر ګاډي په دې علاقه کې نه پیدا کېږي. چې زر کډې ووځي نو دا ممکن نه ده چې دا تر 15 تاریخه پورې باندې دا افغانیان باندې ولاړ شي وطن ته. نو دا ډېره غټه ستونزه ده او ډېر غټ پریشانۍ دی. نه اوس په دا حال کې څوک کار ته تلای شي، نه خپل کار ختمولی شي، نه خپل سامانونه سره ټولولی شي. د 15 کاله څه دلته دا خلک پراته دي او د 15 ورځو کې په وتلو کې دا ډېره غټه پریشاني ده دا زموږ دپاره. وجې کې په موږ کې دا کوم وخت چې خلک ستاسې صاحب چې خپل ماښام پیدا کړي سبایي ده نه وي، که سبایي پیدا کړي د ماښام ده نه وي، نو په موږ کې دا شان شته چې څوک هغه دی د خپل کور چې موټر ونیسي تر سوراب ګوټې ورسوي، نو دا مشکلاتونه خو صاحب په موږ کې رقم خلک شته. د پاکستان حکومت د اګست تر 31 پورې پروف اف رجسټریشن یا POR کارډ لرونکو افغان کډوالو ته امر کړی وو چې په خپله خوښه خپل هیواد افغانستان ته ستانه شي. د هغه مهلت له ختمېدو وروستو د افغان کډوالو وطن ته د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.